د ونو بوټو کینول او وچکالۍ پای ته رسول. په همدې عنوان کونړ کرنې او مالدارۍ ریاست 650,000 ونې بوټي روزلي او نن یکشنبه یې د کینولو کمپاین د ولایتي مسؤلینو له لوري پیل شو. نو په اسلام کې لوی اهمیت یې دا ده چې دا په صدقه جاریه کې راځي د ونو کینول، او بل نور د موږ تاسې د وطن په ښکلا او په آبادۍ کې هم مهم رول لري د ونو کینونه، ځکه چې دا د ونو کینول یا په کومو ساحو کې چې ونې ډېرې دي هغه د چاپیریال ساتنې کې ډېر لوی اهمیت لري. کونړ ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دې بوټو کینولو کمپاین په ترڅ کې به بېلابېلو سیمو کې شاړې او سپېرې دښتې په شنو ساحو بدلې شي. سږکال د زراعت ریاست پام کې لري چې دلته څونه سپېرې دشتې دي، غرونه دي، او چې دا ټولې په شنو بوټو باندې سمسور شي، آباد شي. موږ کوشش کوو چې دا وطن زرغون شي او آباد وي. سږکال د کونړ ولایت په سطحه باندې د 8.5 لکه چې 1.5 لک غیر مثمر یا ځنګلي زینتي بوټي دي او 15 لکه یا 15 لکه 1000 بوټي مثمر دي، میوهدار دي. ونو په کینولو سره به د کونړ ولایت زیاتره هغه ساحې چې وچې دي او په دغه سره به انشاءالله ښېرازه شي او شنې به شي. کونړ ولایتي مسؤلینو د بوټو کینولو کمپاین پر مهال په ولسونو هم غږ وکړ چې یو بوټی هیواد کې د شته وچکالۍ پای ته رسولو په نیت کینوي.